السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې په مدینة المنوره کې او په مکة المکرمه کې د پښتنو ښځې راځي او د حرمین شریفین ته تراویح په جماعت باندې کوي. دی په دې کې لږ رڼا واچوه. محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ښځې دپاره لمونځ خیر دی په کور کې تر مسجد. که ثواب غواړي ثواب خو که حرم مکی وي که حرم مدني وي تر هغه د دې دپاره ثواب په کور کې خیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه نه وایم، دیوبندي مولوي نه وایي، الله رسول ویلی دي چې الله رسول ویلی دي چې ثواب یا کور ډیر دی نو بیا دې کور کوي. او که نارینه ته ویلی وای چې نارینه دې کور کوي بیا موږ مکلف په کور به مو لمونځ کوه. نو چې نارینه ته ویلی چې په جومات کې کوه نو نارینه مکلف دی چې په جومات باندې بیا کوي. او بیا چې صدیقه رضیالله مبارک د دې په حیات په ژوند کې یو وخت شکایت وکړي او دغه ښځې چې اوس را روانې دي مسجد نبوي ته که رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات وای دغه لباس او دغه عادات دغه شام کې چې اوس دې راځي بندي کړي بیا وای منع کړي بیا وای بیا منع هم سولې د صحابهو په زمانه کې. نو چې سبحان الله هغه د صحابهو دا ورو چې نه د پتلونانو اغوستلو دی نه و لکه دا د اوس زمانې د مکې او د مدینې خلک چې ملایان هم کورو کې په پتلونان اغوندي، تبلیغیان هم اغوندي او خونزه خیل او هغه خیل هم اغوندي. نو که چیرې یو سپین سري هغه په داسې لباس کې چې د خلکو سترګې نه ور اوړي ولاړه چې لمونځ وکړي صرف جواز دی، جواز ګورې یو جواز دی او ثواب دی. ثواب کور دی پر جواز نو په هغه صورت کې دی چې هغه سړی په داسې ښځه په داسې لباس کې ولاړه شي چې هغه لباس د تبرج نه وي، زیانت ښکاره کول نه وي. نو په داسې لباس کې که ولاړه شي صرف جواز دی. او که ثواب غواړي ثواب یې کور ډېر دی. موږ پایبنده د شریعت یو، باید شریعت ته ځان تسلیم کړو. دا چې اوس د عربو ښځې کوي د عربو ښځې راوځي د هغو ځان ته کار دی. هغه خو زه کله دا د دې حالاتو ته وګورم ما ته فکر راولېږي چې نه خبره چې دغه حدیث الیاذ بالله درواغ دی او که دا د دې ژوند او د دې سیرت درواغ دی. دی او سیرت تر رسول الله اوس ډېر سره جلا دي. دی او حدیث تر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سره جلا دي. عربو چې اقتدا کوله بیا به هلاک سي. بس دی او الله او د الله جل جلاله رسول سره پرېږدي که په ورځ قیامت هر څه معامله ورسره کول. تاسو خپل مذهب او خپله طریقه او خپل مسلک ټینګ کړي. نو بعضې دلایل وایي دونه ښځې د دې راځي دا یې کوي. نو پر هغه باندې ضرورت نشته چې درته وغږېږو محترم چې د عرب ښځې راځي کوي. هغه ډېر چمونه بیا کېږي باید د هغه به نوم بیا د مدینې او د مکې پښتانه ورسره شروع کړي. په دغو شیانو کې محترمینو تاسو ته پام مختاره کړئ. تاسو ولې دومره دغه مروت مړان او شجاعت له لاسه ورکړئ پښتنو؟ د لور اختیار نه لري، د ماینې اختیار نه لري. بس که دی یو زه ځم حرم هلته تراویح کوم مزدی باره جواب نه لري. که دی یو زه ځم بازار ته وځم باره دی جواب نه لري. که دی یو زه پتلون اغوندم دی جواب نه لري. دا نه دي اصول د ژوند، دا نه دي حقوق ښځو ته ورکول. حقوق مو درته بیان کړي دي چې باید هغه شرعي ژوند په کور کې د اهل سره وسي. نو په دغو کې محترمینو تاسو کوشش وکړئ شریعت ته ځان تسلیم کړئ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو سړی به شپېته کاله لمونځونه کوي خو مثقال ذرة ثواب یې نه وي. هغه حالات هغه حالات دي. که دا اوس چې دغه ښځې موږ وینو را روانې دي لمانځه ولاړې ثواب یې نه وي. دا چې لمانځه ته راځي د زرو خلکو سترګې دې ته ور واوړي. نو بیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په زمانه کې بعضې ښځې راکلي او هغه زمانه او دغه زمانه ډېر فرق سره شته په ډېرو شیانو کې چې په سلفو کې جواز و په خلفو کې. موږ خلف لا نه یو، موږ خو بیخي شر د ناسو یو. خلف مخکې تېر سوي د سلف خو بیخي مخکې وه. ملا علی کرر رحمت الله علیه په مرقات جلد اول په کتاب العلم کې وایي دا د ښځو په کتابت په ښځو په خطه کې نو وایي د سلفو په زمانه کې که د ښځو کتابت او د ښځو خط زده کړه اوله جواز و. اوس دې وایي نه یې ځکه د زیات څخه د فساد د زمانې
نو ډېر شیان دغه تر وختو پورې هم تعلق لري چې په سلوفو په زمانه کې جواز و، په خلفو کې هغه ولره د عدم جواز حکم ورکول سوی دی. او دغه رنګه چې صحابه کرامو خپلې ښځې او لوڼې بندې کړلې، نو موږ تر هغو نه یو مسلمانان، تر هغو نه یو ایمانداره، تر هغو نه یو غیرتمند، نو موږ بیا ولې نسو بندولی. لور و ښځې ته ووایه چې تراویح کوې کور یې وکړه، رسول الله اسلام زیارت کوي، بیا به دې تراویح بعد وځمه زیارت به وکړې بېرته به راسي. رد المحتار جلد اول صفحه 566 کتاب الصلاة باب الامامت. او دغه رنګه تبیین الحقایق جلد اول صفحه 102 باب الامامت. او دغه رنګه بذل المجهود جلد اول صفحه 319 باب ما جاء في خروج النساء الى المسجد. ناغوي والفتوى اليوم على كراهة في الصلاة كلها. فتوى وینو ورځ پر دې باندې ده چې مکروه ده تګ کول د دې مسجد لره ټول المنځو لره لظهور الفساد، جهت څخه د ظهور د فساد. نو محترمینو په دغه که زه اوس وغږېږم ډېر خلک به بیا په زړه کې خوږ شي، وایي ماشي زما والله څومره لکه دغه مطلب دی چې زه څوک خوښه یم. نو عجب دغه خلک را معلومېږي چې دا ښځې مسجدانو ته روانې دي، د پښتنو وي که د عربو وي، بس چې نه په غږېږو الله ته یې وسپارو. او موږ خپله مسؤلیت صرف او شریعت دی، شریعت یو شي ته جواز ورکړی، زما دې خوله ماته چې زه یې بیا حراموم، نه زه اهل د دې یم چې یو شی حرام کړم. او که شریعت یو شی حرام کړی بیا زه نسم کولی چې هغه جواز ورکړم، زما دې خوله ماته چې بیا به زه جواز ورکوم. نو بذل المجهود د خلیل احمد انسان پروي رحمت الله علیه هغه کتاب دی چې که یو څوک ملا یې واقعیت هغه ته ور معلومېږي. او دغه رنګه رد المحتار او تنبیه الحقایق زموږ د مذهب هغه کتابونه. او دا چې بعضې علما هغه له عصر سره متاثر سوي دي، خو نو اوس د ډېر خلک ملایان مو اورېدلي دي چې ژیره خریل نه دي جرم، او ډېر څه هم دا اورېدلي دي چې حجاب په اسلام کې نشته، ډېر څه هم دا اورېدلي دي چې جهاد تروریزم وایي، د امریکې او د برطانیې حمایت کول، د هغو ملاتړ کول هغه عین جهاد بولي. نو بیا تاسې محترمینو دغه پلار و نیکهګان مو مسلمانان دي او پر اسلام تللي دي، تاسې د خپلې اناګانې و د خپل مندې و د خپلې عمهګانې و ایا دغه کلل په دغه وطن کې یا په نورو ځایو کې دا رواج و چې تراویح ته ښځې تللې یا تراویح کول که بیا خپل کور کول. نو دا چې اوس دنیا ماډرنه شول، لمونځونه هم ورسره ماډرن شو، وایي ځم حرم شریف ته تراویح کوم. دغه ډول په د خارج ملکو کې د ښځو دپاره په مسجد کې ځایونه جوړ کړي، وایي څو تراویح خبره چې ښځې راته میسج پرېښی و، ول موږ په د خارج کې راوځو، نورو کارو ته هم راوځو، دوکاندارۍ ته راوځو، مثلا مکتب ته ځو، پلانه کوو. نو دا مسجد ته نو بیا ولې نسو کلی، نو خو دا تراویح به زه په مسجد کې بیا کوو. نو ما جواب نه دی ورکړی، دغه کې بې جواب هم هلسي. محترمه رسول الله صلی الله علیه وسلم په آخر زمانه کې به له قرآن تلاوت پاتې شي. اوس په ټول دنیا کې د قرآن احکام کم ملک جاري کړي دي، ټول ملکونه د یهودو غلامان شول، اسلامي ملکونه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویل عبادت به عادت و رسم پاتې شي، بس یو رسم د کوی. نو بازار ته خو چې ته وځې دوکاندارۍ ته خو ته هم ځان بد بولې چې زه بد کوم ځم، نو خو یو ضرورت دی نو اوس وکړم څه. او دا مسجد خو چې ته وځې د ثواب په نیت وځې، که یې ناروا او په نیت ثواب یې کوې، دغه عظیم جرم دی. نو بازار ته خو چې وځې خو یوه ګناه دي، څو مسجد ته چې بیا وځې نو بله ګناه دې پسې وکړه. تاسې ولې نارینه او ښځینه په لګډوئ، ولې مساوات، هغه مساوات ورکوئ چې الله او د الله رسول نه دي ورکړي. ښځینه او نارینه چې مساوات لري هغه مو هم درته بیان کړي دي چې په دغو حقوق کې دوی سره مساوي دي. دا چې د الله رسول منع کړي دي چې نه دي وځي، د الله د رسول هغه عاشقانو صحابه کرامو منع کړي دي چې نه دي وځي، نو بیا موږ ته څه ضرورت ده؟ نو خوند تاسو ته وایي د خپل آخرت په خاطر باندې خپل کور ښه په مسله باندې هغه لمونځونه وکړي، تراویح وکړي، دعا یې وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره کور خیر دی. نو تاسې
نو بیا ولې تر رسول الله اسلام ځان هغه په دې پوه بولي چې ځي مسجد کې کوي مالا شوق دی د امام پر آواز باندې هم خندا خوله د دې د ښه آواز دی بس بردالار هم خندا خوله خدای ښه ورځ په راتېره سو نو ټول ژوند اوس په خوند کې تېر سو او حقیقت پټ تېره سه الله دې موږ ته هغه حقیقت په لاس راکړي د دین السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته